سلامونه جوړ بخیر. زموږ یو بلې خپرونې ته مو هم ډېر هرکلی. ډېر کله مو زموږ خپرونې لیدلې چې د کرکټ او نورو ډګرونو له لوبغاړو سره یې کوو، اما په نننۍ خپرونه کې زموږ سره داسې څوک میلمه دی چې د کرکټ د لوبې لوبڅار دی. تاسې له څېرې سره اشناست دی او د افغانستان په داخلي او نړیوالو سیالیو کې د لوبڅارۍ دندې ترسره کړي دي. محمود خروټی، ډېر ښه راغلاست. تاسو ته وایو خروټی صاحب، کور مودان چې وخت راکوئ. مننه کور ودان. تاسې د میډیا اورېدونکي، د ډګر میډیا اورېدونکي، د نور ملګرو ته ټول السلام علیکم ورحمت الله. او یو یادونه چې د خپرونې په سر کې وکړم هغه دا ده چې محمود خروټي نن په کور د ننه د لیست ای لوبو په سیالیو کې 50مه لوبه ترسره کړه، البته د لوبڅارۍ په برخه کې. نو د دې هم ډېره زیاته مبارکي تاسو ته وایو. دا ویاړمن سفر و، که په دې سفر باندې په اول کې لږ راته خبرې وکړئ. مننه محترم. داسې کیسه ده چې د هر سړي یو خواهش او لکه یو پلیر چې 50 منډې وکړي یا 100 منډې وکړي یا یو کارنامه وکړي، ډېر خوشحاله یم. نو داسې د ما لپاره نن ډېره غټه ورځ ده چې د افغانستان په لوبڅاري کې اول لوبڅار زه شولم چې 50 لیستې لوبې مې نن پوره کړې او ښه خوشحاله یم. الله نه لاک لاک شکر ادا کوم چې الله پاک دومره وخت، دومره عمر او ځون خو تاسو ته معلوم ده. نو ما یو 50 لوبې نن پوره کړلې، په دې باندې زه ډېر خوشحاله یم او آینده کې غواړم چې انشاءالله تعالی دا 50 نه نور الله پاک د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې روان ده نور هم ډېر شي، 50 نه 100 ته کنورټ شي. نو 50 باندې نن زه حقیقت ډېر خوشحاله یم چې نن په فیلډ کې ولاړ ولم. ما داسې احساسوم چې یا خدای پاک د خوست ګراوند او نن د ما 50مه لوبه، نو دا ما لپاره ډېر غټه د افتخار خبره. خروټی صاحب، طبعا د لیست ای لوبه هغه لومړنۍ لوبه به هم تاسو ته یادوي او نن 50مه لوبه پوره کېږي. د پیل او د نننۍ دواړو لوبو ترمنځ که په ودرېدو راته وغږېږي. که دې اړخه غږېږي نو ورځ تر بله زموږ کرکټ ډېر پرمختګ روان ده. نو په پایله کې چې زه درېدلم هغه لوبو ته چې وګورم او اوس لوبو ته چې وګورم، په نسبت ایکسپیرینس او تجربې لحاظ سره اوس لوبې ماته ډېرې اسانتیا ښکاري په نسبت د هغه لوبو چې هغه په پایل کې زه راغلی ولم. خو بیا هم فیلډ داسې هغه پایل لوبې ته درېږي که آخري لوبې ته درېږي، نو ته به داسې انرژي باندې ولاړ یې چې مکمل میچ باندې به تا فوکس وي. نو که هغه لوبې وای هغه هم دغسې انرژي سره درېدلم او دغسې فوکس مې کاوه او لکه دغه لوبې چې مې اوس کړو هغه دومره ایکسپیرینس حاصل شو، نو انشاءالله تعالی د هغه هم څه موږ ته ګټه رسېږي. نور پای او اول کې بس داسې مکمل فوکس په میچ باندې او لکه اول چې زه رالم هغه لوبه یادوم او نن یادوم، نو ډېر د افتخار ځای ده. ډېر خوشحاله یم. نړیوال کرکټ ته مو دخول کړی دی، په نړیوالو ډګرونو مو هم د افغانستان نوم اوچت ساتلی، لکه څنګه چې پلیران تاسې وړاندې یادونه وکړه، لوبغاړي د افغانستان نوم په هغوی باندې یادېږي. همدغسې د لوبڅار څېره هم که په سکرین باندې راځي نو د وطن نوم ورسره یادېږي. چین ته مو سفر وکړ په وروستیو کې، هغلته هم په نړیوالو سیالیو کې لوبڅارنه ترسره کړه. دا برخه هم څومره مخکې تللې ده او مخکې به لیدونکو ته څه ډاډ او اطمینان ورکوي؟ چین ته مې داسې سفر و چې چین ته لاړم نو ایشین ګیمز و، نو هلته چې ولاړم نو اومنز او مینز و. نو الحمدلله اومنز کې مې فاینل هم وکړو او سیمی فاینل مې هم وکړو او په مینز کې مې بیا سیمی فاینل او د دریم پوزیشن میچ وکړو. نو هغه الحمدلله افغانستان ټیم فاینل ته ووتو، کني هغه فاینل هم ما کوو. نو یو مې فاینل وکړو، دوه مې سیمی فاینل وکړلې، یو مې دریم پوزیشن میچ وکړو. نو 10 نړیوال لوبې مې کړې دي په چین کې T20 چې هغه نړیوال لوبې دي، 10 مې هغه هم کړې دي. یو ټورنمنټ د کړی الحمدلله 10 لوبې مې کړې دي. مخکې څه داسې ډاډ او اطمینان شته چې په نړیوالو ډګرونو لوبڅاري ترسره کړئ؟ نو اوس خو انشاءالله تعالی زموږ 4 امپیرانو الله پاک دې وبخښي، بسم الله جي خدای دې جنتونه ورکړي. نو اوس خو دا 3 لوبڅاران دي موږ نړیوال، نو موږ هم دغسې زو فاروق دلما سره صابر ده، دغسې دا نور امپیران چې دلما سره دي، نیو ډیولپمنټ چې د دانش ده او ناصر توخی ده، نو دا ټول داسې را روان دي نمبر بای وایز. خو چې څوک ښه پرفارمنس کې هغه مخته ځي. نو انشاءالله تعالی اپرچونټیانې شته ډېرې، نو امید لرو چې انشاءالله تعالی آینده کې به هم ځو او چې سی بي موږ ته داسې اپرچونټي راکړي انشاءالله ځم او امید لرم چې انشاءالله تعالی ډېر حد ته کې ما باندې فوکس کوي او
نور بس دا د میچونه چې راځي موږ به کوو انشاءالله تعالی. مخکې مو د بسم الله جان شینوار یادونه وکړه، په لوبڅارۍ کې هغه هم ډېر زیات ویاړونه ګټلي دي او د افغانستان نوم او نښان ورسره لوړ و. د هغه مړینه په ټوله کې څومره ستره ضایع ګڼئ؟ بسم الله جی خو داسې یو سړی و چې هېڅ وخت هم زموږ له زړه نه نه وځي، همیشه به زموږ په زړونو کې نه بلکې زموږ د ټول افغانستان او زموږ د فیلډ لپاره خو د بسم الله جی ضایع یو ډېره غټه ضایع ده. نو هغه الفاظ نه ده زه چې درته ووایم چې کله اوس موږ په فیلډ کې ولاړ یو یا ملګري سره کښېنو سخت هم په زړه باندې ولاړ یو. بسم الله یو غټه ضایع وه د افغانستان لپاره، زموږ د فیلډ لپاره. او بس الفاظ نه ده زه چې ووایم درته بسم الله باره کې. بسم الله یو داسې شخصیت و چې د هر چا سره په مینه خوش اخلاق د هر چا سره دغسې ژوند تېراوه. ټولنیز ژوند یې زموږ سره دومره خوندور ژوند و چې هر چیرې به مسافر و دی به له موږ سره و، که هلمند ته کړو، که ننګرهار ته، که خوست ته، که کابل کې به اوسېدلو. نو د هغه مینې، د هغه یادونه، د هغه خبرې هغه همیشه زموږ په زړونو کې او بس د هغه ځای پوره کول ډېر سخت دی. بس خدای دې په هغه باندې رحم وکړي. راځو ستاسو اړوند یو بله پوښتنه چې لرو هغه دا ده چې اکثره موږ تاسو په ډېرو سترو فاینلونو کې ګورو، د عادي لوبو او فاینل لوبو ستاسو لپاره کوم داسې پریشر وي یا کوم داسې تاثیر لري او که نه لري؟ عادي لوبه او فاینل لوبه دا دواړه بس ورته وګورې چې عادي ته به ته د فاینل په نظر ګورې او د فاینل بیا هم پریشر یې چې ولې هلته بیا وینو لوسي هر یو سړی د کپ لپاره هغه هلې ځلې کوي. نو الحمدلله خدای نه راضي یم چې افغانستان ای سی بي ما باندې ډېر اعتماد کړی دی، ماته ډېرې فاینل راکړي دي. د ګریټ ون چې وګورې چې څومره ګریټ ون شوي د افغانستان تاریخ کې یو فاینل ما مس کړی و، الله پاک دې وبخښي د ما دې فاق رسېدلی و زه دې چې نه تللی ولم، هغه عادي مې ډېر سخت حالاتو کې زه ولاړم. نور ټولې فاینل یې ما کړي دي او دغسې د فرست کلاس مې کړي دي، شپږیزې مې کړي دي، سټې مې کړي دي، 3D مې کړي دي، پخوا چې 4D والا فرست کلاس نه و هغه مې هم کړي دي. نو الحمدلله چې فاینلو حساب چې دومره مې کړي دي چې ما نه خپلې مې ویلي او ښه میچونه مې کړي دي. او د ای سی بي افغانستان کرکټ بورډ کور ودانۍ هم چې هغوی په ما باندې اعتماد کوي او چې ما ته دا دومره لوی سترې فاینل راکوي، د هغو نه مې یو جهان مننه او نور ښه فاینل یې شوي تر اوسه پورې. مننه. وروستۍ پوښتنې په ډول به دا به لږ را جالبه کړو چې لیدونکي مو ځینې خوند واخلي. طبعا لوبڅاري ډېره جالبه وي، د ژوند په هره برخه کې داسې چې ښې خاطرې وي، بدې خاطرې وي. کله کله داسې شوي دي چې یو لوبغاړي ته د غلط آوټ ورکړی یا سوچ ځینې یا وروسته در یاد شي چې والله دا آوټ نه و یا هم آوټ یي او آوټ دې نه یې ورکړی. سوي دي ډېر راسره سوي دي، غلطي رانه سوي ده. نو کله کله موږ ولاړ یو او داسې یو آوټ رانه سوی ده چې وروسته موږ پرې پښیماني هم سوي چې دا یاره که داسې کړلی وای دا به آوټ نه و یا ایل بي ډبلیو یا کوټ بهایند. نو دا د امپایرینګ سره تړلی ده. نو دا بس راځي کله کله بیا د یو سړي داسې کم وښیي چې معمولي ایج وتلی یا ایل بي ډبلیو هغوی کې بس موږ داسې ګزاره حال وکړي، موږ بس په هغه باندې د بولر په حق کې نه سو لاړ، د بیټسمین په حق کې لاړ سو. نو دا پارټ اف د ګیم ده، دا پکې راځي او کم یې سوي. په اوسنیو تازه وختونو کې داسې څه درته یادېږي چې د لوبغاړي نوم واخلي چې د په مقابل کې د غلط آوټ ورکړی یا هم آوټ یې آوټ دې نه یې ورکړی؟ یا دا به نه یې سوي. اوسني رانه هېر دي خو ډېر سوي دي رانه، دومره سوي دي چې موږ نه خپله هېر دي سوي. چا سره څنګه رسوي؟ یعنې پرته له دې که ووایې زه ډاډه یم چې لوبغاړی به جنجال نه جوړوي؟ نه انشاءالله تعالی دغه به نه یې سوي او چې څومره موږ سوي دغه به نه یې سوي. خو رانه هېر دي سوي دي. ولې نه دي سوي؟ په کرکټ کې سوي دي ځینې داسې ډیسیشن نه موږ نه وشي چې هغه بس ګوډ لکي دی هغه او ځینو بیا بیډ لکي چې د هغو په حق کې لاړې شي. ډېره زیاته مننه. کور مودان خوشحاله اوسئ. نن مو په لیست A کې 50 سیالۍ بشپړې کړې، په 50 سیالیو کې هم لوبڅارنه وکړه. خدای وکړه چې پر روانو وختونو کې، پر روانو کالونو کې البته موږ وایو چې محمود خروټي نن سلامه لوبه هم ترسره کړه. کور ودان تاسې نه، تاسې د اورېدونکو نه یو جهان مننه. په آخر کې دا 50 لیست هم میچ چې دا نن ما وکړو د افغانستان په تاریخ کې اول امپایر شولم چې چا 50 لوبې کړي دي. دا زه مرحوم حاجي بسم الله جان ته ډالۍ کوم او
نور خو الفاظ نشته را سره، خو سخت یې مس کوو. خدای تعالی دې وبخښي، الله دې جنتونه ورکړي او هېڅکله به دې موږ نسي هېر. نو دا 50مه میاشت چې دا نن سما وکړو، نو دا زه هغه ته ډالۍ کوم. ډېره مننه کور ودان.